السلام عليكم زلمه. وعليكم السلام. اسمع خلينا نجول څنګه خدای شي جوړ بیت څنګه دي الله يسلمك څنګه ما شاء الله نن خو دې بیا ښه خوښه راوړې ويا شو غشم راوړل شک کمر وایم د استغام یا اسمع خلينا خبرم درته کوم کوم یا راغلی سبلا صدق کم نسبه یا راغلی تاسو چې نی ولا لري تاسو ګرځي یا چې نسبه شه خیر وو یا فقط سینته به سي پات یا ما ورته ورته از د سي راکیا هیڅ ولا او خراب ډیر ښه انسان دی ښه کاروباري سړی دی دربي اختیار یې دی یا اسمع خلينا ما غند غربي حسابات یې دې سي چې سي ما ته ورته وای چې د ازما کې سي راکیا یا زرداد خان په ما نو ورته وای ته بخبل ورته وای یا دربي کې هغه شخص مایدار سړی دی یا اسمع خلينا ما خو د ریوار ورته ویل دي یا مخشنه فوټو راځول تاسو سلام نه خلاصي یو چې ما ورته وای یا اته خدای به خیر کړي ورونه مته دا خبرې پرېږده ورونه ته ماته یې پکې نو خوښه راځه کور ته مې مانه راته سبا تور خوښه راځه السلام علیکم سبلا خان جوړ په خیر شه بخیر څنګه شه جوړ خیر شکر ته شه جوړ بیت څنګه دی الله پاک کرم دي شه کاروبار څنګه دی شه دي شکر ټک ټک چلی نو خیر یار هغه زرداد کسا پر تا باندې څه پیسې پاتې وای څه پیسې را باندې یار دغه به جوړ کول دی خو غریب سړی دی بس هغه ما ته پیسې ورکو دی حیوان پر اولی علالای دا پیسې به جوړ کول یار خور به کوم څه ملا ستنګ دی ور به کوم ان شاء الله څه درا دي لاس ستنګ دی د الله بنده خو بلوز دی په جنا ټون کې بنگلا واخصله وړ مرز د شوشه ایسته موټر واخسي ستاله اسمو تنګ د غریب پر پیسو باندې ستاله ستنګ دی یار څه فقیر خونه مې دغه خونه مې یار زده پیسې خورم یار دا خبره مکه زه نه په دې کې بخښم خبره نه ده یار د غریب دی خپل حق ورکه بس ختمه ده ور به کوم چیر جن زما یار اوس مالش کار دی یو میټینګ دغه لازم به ان شاء الله کا پروګ پر دا باندې دا غریب د خپل حق ورکه یا ان شاء الله ور کوم ته به فکر و او زرداد څنګه د الله ساند یار عثمان خان الهک یار ول خیر یو کار مې د زما کې هغه دم نه کیو یار و مې کې یار زرداد خان سره کم د وکی بس هغه پیسې ور وبخښه یار ولي ور وبخښم ورور هغه مړ سو بس ور وبخښه شه غدونه سره مایدار سړی او زما د غریب باکې وخوړی 1000 روپۍ زما پر باندې هغه څنګه وخوړل راځه یار بس ور وبخښه اوس مړ سو یار څنګه ور وبخښم یار تاسو څنګه خبرې تکه یار عثمان خان یار عثمان زما په دنیا کې یو تیار ولې هغه کساب نه دی داغه پر ما باندې پیسې باندې دي هغه زما غاړې به تر خلاصې زه په قبر کې ډېر سخت حالات کې زه په ډېر سخت حالات کې زه په ډېر سخت حالات کې یا الله خیر یا الله خیر زما یار په ډېر بد حالات کې دي د دې به زه غاړې ورخلاصوم زما کساب ته به پیسې ورکوم چې د زما د یار غاړې خلاص شي او هغه ته وایم چې بهې هغه غاړې ورخلاص که هغه ماف که دا پیسې زه در کوم اوس دستي ورځم د دا سړي غاړې ورخلاصوم څه کوې عثمان خان زه منډې راوړی خیر دی زرداد خانه تا خپلې 1000 روپۍ به واخلې چې 1000 روپۍ تا چې زما په یار باندې ولې هغه 1000 روپۍ دا واخله بس هغه ماف که نو ته ولې راکړه بس هغه کالي پرېږده به ته د خپلې 1000 روپۍ واخله بس هغه له دعا وکړه چې الله پاک دې ماف کړي دا واخله الله دې ورته خیر درکړي الله دې هغه ته جنت فردوس ونصیب کړي بس دعا وکړه بس هغه ماف کړه صحیح ده ستا خپل حق ته ورسېد کور وطن مننه ملګرو د ژوندو د مرګ هېڅ پروسه نشته که دې هر چا څه پور کړي یا مې سودا جن کړي باید په کار دی چې موږ ته خپل حق هغه سړي ته ور ورسوو حق هم په ژوند کې ور ورسوو نه د مرګه بعد کوشش وکړئ چې خپل د هر چا څه پور کړي په ژوند کې خپل پورونه ادا کړي که مې چیرې زموږ دا کوچنی کلیپ ویډیو خوښه سوي د ثواب په نیت یې مخ ته سره شیر کړئ چې هر ځای ژوندي واوسئ